پوهنمنه پوهندویه پوهیلیه ننګیلیه توریالیه جنګیلیه ګټیلیه صل رحمته دې په پلار او په عدې شه ازادي دې د سپېڅلې مور شیدې شه مؤسس د لوی افغان وي ته تورزنه له خطره خالي نه د سرخندله که ویرېږي نو په کور کښېنه دننه که ویرېږي نو په کور کښېنه دننه خوشحال څو خوشحال بیګ او یو نواب د مغولو هسې بدنام شوم ژوند کې ناکام شوم شلو کې سره زر دیش کې لیلام شوم زه اول پوخم وچې سوم خام شوم نورو ته ورځ وم ځان ته ماښام شوم ما ته به خلک څلاس په نام و مسیح ظهیر نن څلاس په نام شوم شروع کوم په نوم د الله چې بخونکی مهربان خپلواک سترواک ټولواک هغه چې یو دی او یو به وي چا چې ځمکه اسمان انسان پیرن او هن پیدا کړی د اخیستو واک هم لري د متعال رب په سپېڅلي نوم بسم الله الرحمن الرحیم د شروع مخکې تاسو ټول ته د نبی کریم صلی الله علیه وسلم تلپاتې نه هېرېدونکي د خوا السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته زه خپله چې د ننګرهار نه راغلی یم خو یوه یادونه مخکې د دې چې شعر ووایم دا به ووایم چې زما ډېر زیات ارمان و چې زه په شیبه باران کې چې دی ګډون وکړم ځکه چې دلته مطیع الله تراب صاحب همدارنګه صداقت نیازي صاحب او شګیوال پرهیز صاحب همداسې ډېر مشران شاعران چې دي هغوی راځي او شعرونه وایي خو زما تر ټولو غټ ارمان چې و تراب صاحب سره لیدلو په بټي کوټ کې یوه مشاعره وه زه ورته لاړم زه تراب صاحب ته مثلا خاص تراب صاحب ته تللی وم او ما غوښتل چې زه تراب صاحب سره نږدې نه وګورم خو هغه غونډه موږ پرېښوده تراب صاحب چې کله حرکت وکړو موږ ورپسې روان شو چې کله لاړو نو هلته بیا طالبانو هم پرېنښود هغه ارمان زما نیمګړی پاتې شو او هغه ښه چې و بس څه نه شم ویلی خو اوس د هغې په مینوال ته د مطیع الله تراب صاحب تمثیل کوم هیله لرم چې د خوښې وړ مو وګرځي احمدشاه په درانیو کې یو کس دی د خپلې کونډې مور د زره شو په یو فکر باندې ودرېدو لګلګ شو بیا د وخت په تېرېدو باندې ملک شو حق ویل حق اخیستلو باندې سر و خلک وایي هوبهو پنځم عمر و مشهور شو تر چتراله تر بولانه د هراته تر هلمند او بلخ باغلانه امپراتور شو تر ډیلي تر اصفهانه عباسیده تر ابو او تر واخانه پوهنمنه پوهندویه پوهیلیه ننګیلیه توریالیه جنګیلیه ګټیلیه صل رحمته دې په پلار او په عدې شه ازادي دې د سپېڅلې مور شیدې شه مؤسس د لوی افغان وي ته تورزنه له خطره خالي نه د سرخندله که ویرېږي نو په کور کښېنه دننه که ویرېږي نو په کور کښېنه دننه خوشحال څو خوشحال بیګ او یو نواب د مغولو په دربار باندې سیراب و چې خطر یې په سر واخیستلو سر شو دغه سر بیا د لکونو سر لښکر شو بیا د هر بنډار سرخي او یو مثال شو چې پښتون شو نو بیا هر ستر خوشحال شو خپله وایي تاسې وپوښتئ له دنه له خطره خالي نه د سرخندله که ویرېږي نو په کور کښېنه دننه که ویرېږي نو په کور کښېنه دننه یو لنډ غزل دی تراب صاحب هغه د چا د بغاوت سر تر پامیر رسېدلی او د چا ټیټ شوی سر د ملا تر تیره رسېدلی و سره د بغاوت جالان اړتې تڼۍ ګرځي تعجب نه دی په دومره رقیبانو کې ژوندون سره د بغاوت جانان اړتې تڼۍ ګرځي تعجب نه دی په دومره رقیبانو کې ژوندون او اورمه ترنم په اللهو مست شیخان دربار ته دې راغلي دي د لارې موریدان او ته چېرته یې جانانه ګل کڅونو ته راځه د کلي هغه دنګو چنارونو ته راځه او چې څرنګې په لمر پسې د لمر ګلونه اوړي دا ستا مخور بخ پسې بلا مخونه اوړي شوې تتې د عینو د بخ څېرې در پسې ترکې نور چیلو انتظار زړونه او زارې در پسې ترکې اشنا تراب صاحب خو نشته دی خو هغه دا تپه هماغې د بیت هماغې ته جوړېږي اشنا بویه چې لاړ یوسف مخی درنه جوړ شو یو څرک په غرونو پاتې لمر مخی درنه جوړ شو تتمشه تر منزله ستا د لارې مشالونه رانشه درته دا سپوږمۍ او ستوري کږلېچونه منم چې دلته اوسپنه او ایمان دې ټکر شوي څو ځل د رقیب سر او زما سر په سر شوي څو ځل د رقیب سر او زما سر په سر شوي